چغې موه ما کې سیوا کړی وای هم دقیق خلک دی او دقیق خلک پې که نه نو زه به ته ښه شوي ومه سپین تاوان دي خوړلي واو دا ترای لږ راکې یو خپل ور باندې عدن کوم مشکلاتي حوالات او جیلو لګي ما شو مچانو غر کړم وای وای چې دا خور خپل کما ډیر شخ وخت پکې تیریږي چې خلک پکې ټول مرقې چې دی بس کیږي وای سړیا یم په خیر علي انا مخزي وای خدایا م خدای چې مې ولیدې تا ته څه پته لګي ما له خو به د شپې خوب هم نه راته او نه مې روټۍ زړه ته کېدایه ما یم خوب نه ټوله شپه به ناست وم دا نه یم مچان او ماشي شړل وای زار شم دنه که نه وړو وړو چاچوکونه دې زار شمه داسې د پسې خپه ومه هم لارې ته مې سترګې وي سهار چې راپاڅېدلم دقه کټ کې ناست یم او دې لارو ته ګورم چې خدای جعفر خان به مې کله راځي په داسې حوالات کې بند کړي وم داسې به ملاس وم او داسې به کوم چې دلته مې شو کړو دا به مې واپس دلته بېنول وای زار شم ته ویم چینجي پکې وشه په دې خلکو کې چې زما خاوند سره دونه ظلم کړی دی زما خورکوټي ماشوم غونته کې خاوند دی هغه چې هملاس ته خوا هم نه ده پاسولی چې کې به ناسته مامي جانو ته تاسې به ښکارېدم بروي لکه ایدا چې کمې کیمره کې راشي وای زار شم ته نه که نه خدایه پاک ویم دا نه ظالمان خلک دي د شپې الټه ځوړن کړم وای دا دونه ظلم په دې شپې مو مې در سره ووتل وای خدای زار شم دا ویم راځه خاوند ډېر ډېر دې مبارک شه چې د جیله راغلی او زم داسې د قوم او د دغه په خدمت کې تللی وم خو دغه چیچلې داسې وکړې زه یې پکې ګیر کړم به ماشین خو له تا په لاس کې ورکړو ماشوم دې ولې په ترخ کې ورکړه چې اوچت یې وله وای زموږ په دې کور کې چې کله خوشحالي راشي داسې زما سر له راځي دا یم ستا داروندار دی چې ده که نه دا ټولې ملیټري د دې وې خاوند یې درته ولمسو او د ډزو واضح وکړه او بله ستا دا مور هم ډېره منافقه ده په سپین سر باندې کاکاجیم راغلی مبارک شه کاکا د جیله راغلی تاسو ټیپو سلطان یې ګیر کړی اوس مبارکي راکړي نو ته په ړومبي ځل باندې جیل ته لاړې که نه ځکه مبارکي در کومو خدای چې په خوی کې دا نه وښیو خلک وایي شکر یې تېرالې مبارکي راکړئ خلک په دې کار کې دلاسې خلکو له بیا رشتې نه ورکوي وی موږ خوشحاله یو که نه ځکه که نه چې کور ته راغلی یو د کلي ټولو خلکو ته پته ولګېده چې جعفر خان راغی دلته کارغان مارغان هم پاڅېدل راپاڅېدل هغه حوالات مخکې ناست وم چې کوم سړی به راغی هلکه دا کوم د اوس پکې ناست دی زه خو داسې ناست وم لکه زما چې ښځه بوتې بس هغې پېژندلې وه ځکه دا خبرې کولې لا مه کوې زما خو عجز خاوند دی که نه یم چې څوک مبارکي ورکړه جیله رالو زه خو د جیل نه رالم تا مولا غر که د جیل نه څوک راشي هغه د قلیتات مارغۍ یم د مور زوی یې که نه په دغه نغدو کې نظر وي یو مبارکي ورکړه شه مبارکي ورکړه ګوډۍ خدای دې نو مه بدرنګوه ځه راشي نشکو ده راځه سړیا ویم راځه چې پیالې چېرته په حکم روټۍ دې خوړلې ده روټۍ صرف دالې پخول هغه مې شي دي وای زار شم درنه زړ تېل ګرم کور کمان ته کې شوم چې لږ ټکور کې بیا بلې بخلې مې وخل به خامخا واخې بېبې ملا ولا تکه شنه کړې ده دې ګوتې ماتې شته دا چې پاړونه ولاړ دي دی په څه والی دا مې بیا راته کول چې دوه وستلي شو ګره څه به نور راځي کوم غویانو ولې د چل د څه کړو دا ډا دې لږ خلک کوي ما ته چې عقل دې ځای له راشي شابه دا خو ښه ویلې عقل په تا کې نشته والله دې پسې پورې له ژوند ورکړي ورور مې در راپسې راغی او راوښکلم خان درغلي زما پلار ورغلو او دې منلو که ته خو په سوړه دننه شوې علت دې جوړ کړو هلکان له تا مشین ورکړو وه اور به کو زما بچی ورپسې ورغی او تاسو دواړه دا غواړئ چې دوی پیل شي نه ما ته دا خبره وکړه ما ته یو روزنامچه راواغېسته وی چې کومې زنانه ډزې کړې وي هغې له وي 4 ورځې ریمانډ منظور شوی دی هغه څوک ته تا به بوځي ما ستا نوم ورکړی دی خېټه کې مې قوړ دی دا چې کله تا وویل دمې د توکې تا ته پته ولګي چې جیل د حوالات څنګه وه سړیا سارو چېرته را سره ناسته وه ورته مې هغه هلک پسې ورشه
داسې په ځان غوږونه راواړولو وایي په سر مې درد دی او دوی پراټې وخوړې او څلور کپه چای یې وڅښله غلی شه د جیله چې راوځي هغه بیا جرګو له خلک غواړي د جرګو سړی د نوتو د جرګو ما ته یو خبره بله که ما څه واده کړې وه ما یې سیروزه به م لګوم تبلیغ کوم 5 وخته به خپل لمونځ کوم میوه په خیر رالیو څنګه دلې خیو ودې قدم کوه سړیه زه دلته چای پخوم ښه خاون مې د پسې 10,000 روپۍ ولګولو را پرېښویه مورې مبارکي ورکړه ویر مې کوله مبارکي دا خاوند نه دی ما بچی دی او د رور دی خپل رور پسې تلو ته به پکې چولې نه زما کوې باندې چې کوي خپل خاوند خرڅوي خو زما د موره پیدا دی تا د موره پیدا ده ما ته پته ده چې تا د موره پیدا ده خو د مام سړی ده که نه ته راځه د مشه تا له شنه چای پخومه او نیمبو مې م پکې اچولی دی ړه به درته خرابېږي د والو څه به وڅخه شي ښه دی غوړو کې لږه مالګه واچوه کمرې ته راوړه سړیه چای مې درنه ایښې ده نو دودونه خو په جیب کې دا دا نور یې راوتي دي خدای خان د پسې مه داسې وار دی لکه پردی خر چې په پټي کې څوک ګیر کړي ډېره خوشحاله شوم خر چې د ما خاون یې نه ده بوتلې ستا خاوند کې د والو جای شته اب اوس کجاوه کېدی کو چا ډب ورکړی ته خو یې بوتلې خو بدخه به چې دا لاړو ما بوتلی ویلې نشي بوتلې ټټۍ مخې ته مې ډوټۍ ښه ورته مخې راځه ورځه ورشه چې ته خو دې باتروم راونه دي زه چې لورې کوټې ته ډېره پرې خوشحاله شوم دا ښه چې پلار یې د نه ده بوتلې دا غوړي راوړه مالګه پکې لږه واچوه دروړمه وګوره که نه یعنې زما د پلار بدوی مغه یې په کار رالو بل چا خو نه را خلاصولو لورې دی د چا ښه نه مني خو زیام چې خو یې وکړو چې سمې والې وې که نه د اړه مې پیله یخ شو ته مې شین کړ د ما ولیدو مړی ټوله دغمي ده دین راجو دا لږ غوړ کوي ایښې مې دله مورې غوړي یا هم غوړې کوي سمبالې خوړلې دي ما به غوړ کړی وې خو ډېر په وران رانځې والدې دې نشم غوړولی جګړه دې غوړ کړي ویړی بي هسې مو تاکینو کمره کې خپل کار وکړي کېناسته که نه هغه پټه مسله واله وګمانه پکې واچوه یم دروړم صبر دنه نه کېږي وای دا مې ډر کې ما د چا چې هوایي پیرن کړه وای راوړه که نه یم صبر وکړه چغې یم دا نه صبر نه کېږي چغې مو ملک مه خبره وه په ما خو چې اکېدې دا غټې غټې خاپې را باندې ولاړې یو 32 ګنټې نیغ کېنولې وه یم دا نه الله زما بدله غشتو سمله وای کمیس اوچت که کنه ما ته سخت کار یو اله وای خدایا وای سړیا هم دې خو دنه غوښې وړي دي چغې موه ویم دقیق خلق دی او دقیق که خلق پی کنه نو زه باید ته ښه شوي ومه سپیم تاوان یې دي خوړلي واو دا ترای لږ راکې یو چغې موه په ما د لږې خاپې ودرولې دي ودې سوځو ګرم دي پوستکی دې چې واړو ته خو پردی بچی ستا پیړه نه خوږېږي چمنه بچی وای واو وړه مې په باندې نه خوږېږي دا ځکه سهار ناسته او پراټو په لاندې وتې وې پوره کچ ودا ستا باغه ستا داړې روکې شه الله دا زما بدلې دي ستا په دغه بدل کې غولو کوم مالګې پکې دومره ورشتي دا د قسته ستا نه بدلې اخلي خپلې الله لاس دې مات شي بچی یا بسم الله الرحمن الرحیم چغې بوا بار څه شي راګه خو لیکې وګیز دا باندې څادر باندې دا خو لیکې ونی څه بار جنه کوي دي خان دي بدر پورې سیپور خان به درته بیا پیغور نه کوي وای لوري جی بابا
لوټه یو ده کسان پې ډېر یو زور چورستا بیا خېټه خرابه شوې ده نه خېټه مې ټیک ده خو لکه د مونځ ټیم نه ماسپښینې دی که نه او نو ما یې به اودس وکړم خو که ته ورځې سخت یي نو خیر دی نه بابا خیر ته ورته لمونځ قضا شي بیا که نه با اوهو ته خو دې بیا ډوزې راغېستې دي لورې زه نور کار سره یم ډکه ډوزې ولیدې ای نره ای نره دا له رسېل عربګانو دا ته ګورې دا له د هغوی پیسې راشي نو لکه کوس ډله رالې نو دې به چاله ورکي رټی به هم تې ورنه کي ویم په ځمکې به یې ښخ کړي خو چاته به یې هم نه ښیو په اخبار پوهېږي نه پته اخبار وای روره ما ته معلومې که نه ته پیسو ته ستا پیسو ته له خوټي خوټي کېږي الله او دغه امبرسرې میخې ته ورسره وګورې لورې غرقه مې کړې یا ډېر ویله مې ورکړې خو ستا پته نه لګي چې تا ته شاهرخ خان ښکارېدو دا جي ما څه پته وه فیصله خو ستاسو وه ځه اوس په مونږ فیصلې راغی هغه ټیم مې درته ووایي ما یې ګورې سوچ پکې وکړه سوچ وکړه خو په کله په نکاح باندې ته را ډس غټ وکړې که نه بیا پکې څه ني دا جي ما نه زه انکار وکړم او دوی خو ما باندې هسې مې الزامونه تړي نو بیا وایي چې بل څوک یې خوښ دي ما خو د شرمه ها وکړو بس اوس ته خپله زندګي له لورې هسې نه چې ګورې زوی په شان بیا راته تم سبا ناسته یو کور کې او جاړې ښه سترګې به بیا نه سرې کې ما ته بېغمه شو دا جي یم زه ستا لور یم داسې کار دی الله وی راشه که نه مصنوعي پټونه دي قدرت نه راته اوس مصنوعي جوړ کړه لکه اوس باران به مصنوعي هغه چین والا نور څه تیار کړي دي چې دا اوریا دې هم راته راولي دونه نران دي دا مصنوعي خلکو بس سوی لګیا دي نو په اخبار خو په ویږ نه خو پته راغستې دي الټه پلټه لګیا دي دا لوټو نیسه ورې ته ورسه ته خپل کار وکړه زه راځم ورېږه دوی له یوه څوک خبر ولم ورشو اوس یې د مونځ را باندې ناوخته دی تا نه هم یو دی نه پات کېږي پلار خو څه به ووایم وای پښتونه څه غرق او تابع کله دهشتګردي وي کله د قات وي او کله د قدرتي افات وي هی زار شم دنه نو دا دې په بونیر او سوات کې څه حل دی د دنیا ماشومان وي د ګټو د ملبو لاندې ګیر دي څوک شته نه چې دا راوباسي زمونږ په دغه مشندرو دي اور ولګي چې بیا زمونږ په کار نه راځي دغه هلیکاپټر دې تباه او برباد شي چې د پښتون په کار نه راځي دا دی وای د یو کوره پکې شل روک دي لس پیدا دی او لس لا غیب دي سبحانه و امانو سبحانه و امانو سړی خو نن بیا لیونی شوی دی ځان سره غوړېږي خدای دې خیر وکړي په بار ملک د زناورو خیال ساتل کېږي چې جون یې بچ کو خو دلته د پښتون نه خوار وزار به چې څو پر اتفاق د کې نه راغلی ښه د یو بل خپې واخې دقه شانتې به غر کېږي دا د په سوات کې د دنیا مالی جاني نقصان دواړه شوي دي چې د کرونو د اربونو مال حال اوبو یوړو ځه ای ماشومان زنانه نارینه اخبار ګوري یو نه یو افت چې لاس کې نیولې خو راغله که دروړم درله سړیه زه رانه خور شو ګرمي د باندې لګېدلې ده لیونۍ شوي چې ځان سره لږ یې وغوړېږي د حالات ونه خبر چې په سوات او په بونیر کې دا کم افت تیر شو او کنه سړیه الله دې رحم وکړي نو دا زمونږ عملونه دي زمونږ که عملونه ټیک وي که نه هېڅ کله به دا قهر نه نازلېده عملونه نه ټیک کېږي سیلاب کوم ځای کې راغلی دی په سوات او په بونیر کې او په یو ځای بل ځای سوابۍ کې هم راغلی دی امداد چا یوړو ناحقه خلکو په بونیر کې ځینې کورونه داسې دي چې هغه اوبه اړولي نه دي اوبه یې لیدلې نه دي په لاره کې هغه هم ولاړې ساده راجوړې وي زموږ په کور کې څه نشته هغه د بشونې د کلي حق یې وو په سوات کې داسې قسمه خلک شته چې هغو کور ته اوبه نه دي رسېدلې هغه هم ناستې وي نه موږ یې راوړې او ځینې خلک په سوشل میډیا لګیا دي امداد راولېږئ چې موږ یې ورته ورسوو هغو ځان لې وو سړیه دا دې ته سور اور دی چې څوک ناحقه امداد لي که نه دا سور اور دی دا بچوله کور ته اور وړي دی نصیب کېږي نه
او سیلاب خو چې په کومه علاقه راشي هغه خلک بیخي په ډاګه ناست دي او چې کوم د لرې بري چې د اوبو څاڅکي هم نه لیدلي هر څه هغوی کورونو ته وچلي دغه حال نو بیا زما خو دې خلکو د کم دی په دې خوله باندې کم دی داسې تریشلو شو چې دا کار وکړې د سیند د غاړې کورونه ماخلې ځمکې ماخلې سیند چې کم دی ښه دی نه دی 100 کاله بعد دی که نه خپل حد نه پرېږدي او دوی به ځي چا پکې هوټل کولو کړي چا پکې کور کولو کړي چا به د کم دی یو لوی اټی کولو کړي هلکه څه کې بیا وایي اخی پښتون یې یو د پښتون خو چې که نه عقل دې استعمال کړي که نه نو عقل پکې نشته که نه ځکه خو یې سیندونه وړي چې دوی ته ښه پته لګي چې دا د بارانونو ورځې شپې دي د سیند له نږدې څه نه ورځي عجز ضرورت څه دی چې ته سایډ ته د کیني یو پوټي اشه ښځې زه یو خبرې تشویش اخیستی یم که نه چې مخکې د اپتونو ډېر کم مخکې دومره نه وو که نه و دا شی ډېر داسې وا شوی دی لکه اوس چې دا کم شی وي د اوبه را اکدم رالوتي دي که نه خلکو دا ټکنالوژي ده پاکي سر دې سړیه نه که نه په دې دوبۍ کې هړي د دې وریځو د پاسه چې کم دی یو قسمه سم کیمیکل اچي بیا چې باران راورېږي دغه شانتې دغه لوبه هم دغلته شوې ده دا پسې چې دا اوس د خپل کور نه مټي زه راتله دا ټکنالوژي وه خو دا قدرتي راغلې ده دا خو په موټرسایکل راغلی دا په اکودو کور راغلی ده او دا ونیسه دا اوبه وڅکایه ما له مازغه مه خرابوې چې ما پسې نښتې لیوره چېرته وړي به نه وړي به نه چې نن سبا اوس ګورې دا د مخامخ رایې ناسته ده ته ورته وګوره اخوا ورسره بل سړی ناست دی او په پنشمنټ کې یو بل باندې پرتوګونه وباسي دا دغه خلک نه دي دا بې ذاته دا دې خلکو د وجه په موږ عذابونه تم پکې اکثر ناست دی بې غیرته لیدې مې نه زه زه پکې ناست یم خو زه پکې دا نه یم چې شابه زه په تا پرتوګ باسم زه ورته اکثر یم که د خپلې خوښې نسي نو امداد روله بنیاد دیوزه دا ټول کارونه خو ستاسو الله سروان دي که نه پکار وه چې ته یوټیوبر یې چې ته ورته په ټیک ټاک کې ووایې چې د سپېره بچو دا کوم عذابونه چې را روان دي دا چې کوم کوټه سر یې دغه ډبل ټیپ یې کوي او دا چې کوم ګفټران دي دا د ټولو نه زیات طلاقیان دي بس غرق دي پښتانه یې غرق کړل بملیوره خبره مې وله تاره مې یو سوچ کړی دی وایي څه هشته زما د سر د وختو جانګوټې نه دی هغه درې در کومه او په چوک کې ودرېږه او ښه ډېره چانده راغونډه که ته ښځه خو داسې لالچي یې زروندانو نو بیا ته م واوره ته داسې کار وکړه دا نن سبا چې کوم نوی پینټ راغلی دی هغه لږ مخ له ورکړه او خیر یې څه ورکوم به دا ستا دا خو کندې دي خو په دې ټیک ټاک کې داسې فلټرې دي که نه چې ایشوریا رای به دنه ایره شي او کینه او یو شان دا ډلګان خو پکې ناست دي جینکو ته ګفټینګونه کوي ټاټه به هم کوي او داسې لکه دا دونه بېزار دي زما ښځه لکه په ټیک ټاک ناست یو خلک به ورته کومې څه ناستې رولي نو ولې دې کې څه شرم دی ټول پښتانه ناست نه او ته د خپله بیزو ولې نه کښېنې ټیک ټاک لا یو د خپل کوم دی هغه سپی او هغه بیزو کېنه چې نو ښځه ده هغې او نه دومره سړی مانګ نشته دا لږه غټه کټه ده چیچړانو خو جینکو ته څوک نه ولي توبه استغفار دا خو ډېر بېزاته سړی دی خولې ماته شم خبره مې وره چې رندار دې راواده شوه نو ستاسو د کلي خلکو وایي دا یې څه راوسي دا خو نه ښځه ده او نه سړی دی نورې خبرې پرېږده شیپوریا ما چې هغه لږ حساب کتاب هم وکړو که نه په دې پیژن کې څه خرچه مرچه شوې ده که نه ته خو هغه بل ځل هم تښتېدلې وې خو دې ځل ګورې مه تښته دې پرې د لور کې سره دا ستا د زوی کوېډن وه ها زما د لور وه صحیح ده ولې لور چې ما شو هغه ما کړي دي صحیح ده باقي زه تا سره په دې کې نیم شریک ښه بیا داسې خبره ده لیوره چې د ګوټ کومې پیسې غونډې شوي دي د هغې تپوس په نه کې هغه مونږ کالي کې ورکړو وایي ته په شړقو لګوي بې ذاتو نو ته دغه دی کې ډوکه شم چې ته دا مار وړې نو ولې بنیاد دیو دا خو خلک جینۍ کور له ورکوي جینۍ کور له ورکوي خو جینۍ کور هم چې څه ناسې ورکړي که نه دا شپږ تولې کالي چې در باندې کړي په دې کوېدن کې تا په موږ باندې چې کوي پیالې چې حرامه کړې ده وایي یو د رسګولو ډبې یې راوړلې او به 200 دی که په 300 دی هغه چې د لیدل او هغه هم زاړه وه بل کال نه وو کلک شوي وو لښته ته پوسه کوم ښځې بنیاد دیو دا ته مې ووایي هغه کوارټر میل ته هغې کړي هېڅ مې ځان ته لګولې دي بنیاد دیو دا وایي نو ځای که نه دا خو څه کال وشو چې وې ځای که نه سړیه سیه بیا م سو انجام راشه د ګوټ پیسې رانوسي ساري شیفویا ستا د اخره چې راځي که نه انشاءالله کېږي
دا کې لږ لږ رګونه راغلي دي یا نه کوارټر دې خاوندې ولې ځای کنه بس ویلسم به نه څه نو کله زموږ سترګې راووتې ستاسو ته تلو کسې تعال خو دا ارمان نه پوره کوم پهله به تا ته دې کور کې دیوال به هم بیا به دنه سمه یم واه دیوال براته وې کور خو زما د لور به زما خزه کو د ملنګانو کچکول له کار سه استا غری سره خو پټنګ لار کې دویم قسم نشي تیرې فعلا زما خو دونه خشته پراټه مخ ته وای غټه خزه په نصیبونه ملایي مخې ها اوره ها